بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو بیا هم ښه راغلاست. د واټر جیم آنلاین کلاس دی. تېره ورځ موږ په واټر سپلای باندې ځینې خبرې وکړې چې د هغه نه د واټر سپلای سکیمونه مو معرفي کړل او ځینې نور موضوعات مو هم بیان کړه چې د اوبو شبکې مو وپېژندلې، سروې پلان باندې مو خبره وکړه، د ضرورت وړ اوبو مقدار محاسبې په دې مو خبرې کولې چې دا مو هم وویل چې د یو ښار دپاره څنګه نفوس محاسبه کوو. دا موضوعات چې دي موږ څنګه کړه بیان کړه چې د هغه ښار نفوس چې موږ ورته کوم محاسبه کوله 2600 نفوس راغی د آینده 20 کلونو دپاره. اوس راځو د دغه کلي دپاره چې د ضرورت اوبه محاسبه کوو. که چېرته دې کلي دپاره 40 لیټره پر ډی یا 40 لیټر پر کپیټا پر ډی موږ په نظر کې ونیسو، نو دوی دپاره به د ټول کلي دپاره څومره اوبو ته ضرورت دي چې دا موږ پیدا کړو. واټر ډیمانډ لرو 2600 ضرب د 40 کوئ چې دا به تاسو سره راشي 1,04,000 یا 1,04,000 لیټره تقریبا پر ډی باندې. دلته یوه خبره باید یاده کړم انجینر صاحبانو چې دلته فیک فاکتور هم نیول کېږي کله چې د اوبو هغه اعظمي مقدار د مصرفي. که چېرته کلی پرمختګ ولري د هغه ولې دوی اعظمي مقدار مصرفوي تاسې ونیسئ تر 1.5 پورې نیول کېږي، ونیسئ که نه یې مه نیسئ. زه دلته ضرورت نه لرم چې دوی ته ونیسم، نو ما نه دی نیولی. دومره لیټره پر دغې ماته راغله دوی. نو راځم اوس دغه مقدار چې دی دا په ثانیه محاسبه کوم. په 8,000 تقسیموم نو دا واټر ډیمانډ به 1.2 لیټر پر سیکنډ شي. نو د کلي دپاره به 1.2 لیټر پر ثانیه اوبو ته څنګه دی زه ضرورت ولرم، نو دوی دپاره باید زه دومره اوبه آماده کړم. صحیح ده. راځم په همدې شکل چې کله دغه اوبه دوی دپاره مقدار موږ محاسبه کړ، پیدا مو کړ، د هغه نه وروسته په واټر جیم کې انجینر صاحبانو قطر موږ مستقیم ور معرفي کوو. هلته فشار چک کوو، فشار او سرعت چک کوو. دلته تاسو ته په منولي شکل دا طریقه ښیم چې څنګه کولی شو دغه فشار محاسبه کوو. د فشار دپاره موږ د وبخښئ د قطر محاسبه کوو. د قطر د محاسبې دپاره موږ چې کله چې کوو دغه د قطر چې دی د پایپ قطر دا د سرعت او د ضرورت وړ اوبو یا واټر ډیمانډ تابع دی چې عموما دغه سرعت چې 0.4 نه تر 2.5 متر پر سیکنډ پر شبکاتو کې نیول کېږي. مثلا که چېرته موږ یو مثال ولرو چې د همدې کلي دپاره چې 1.2 لیټر پر سیکنډ اوبو ته ضرورت لري او سرعت یې 0.5 وي، د پایپ قطر به یې څومره شي. نو که چېرته دې ته موږ د محاسبه وکړو، موږ فارمول لرو چې ډي مساوي کېږي 4 ضرب کیو پر پای ضرب د وي د جذر لاندې. په همدې فارمول ته دغه ډیټا دا کوم معلومات چې زموږ دي دا ور واچو، نو دلته به قطر موږ سره څنګه راشي، قطر به مساوي شي ډي به مساوي شي د 0.05 متره یا 55 ملي متر پایپ ته به دا کلی څنګه دی ضرورت ولري. نو په دې شکل سره تاسې کولی شئ چې د پایپ قطر هم محاسبه کوئ او همدغې شبکې دپاره منولي ما وویل چې په لاس باندې که چېرته موږ محاسبه کوو په دې شکل محاسبه کوو. ورپسې په شبکاتو کې چې دی انټروالونه دي چې اعظمي او اظهري فشار اندازه باید موږ سره راشي. که چېرته دغه انټروالونه نه زموږ ډیزاین اخوا کېږي د خوا کېږي زموږ ډیزاین ناقص دی او غلط دی، موږ باید خپل ډیزاین دغه انټروالونو ته برابر کړو. دا اعظمي فشار چې دی په شبکه کې یا سکیم کې د والون تړل کېدو په حالت کې محاسبه کېږي چې همدغې فشار ته بیا ډیزاین هم ترسره کېږي. که چېرته په یوه نقطه کې د پایپ په یوه نقطه کې دغه فشار د پایپ د ظرفیت نه لوړېږي، نو باید تاسې چی ورکوئ، فشار ماتونکی وال ورکوئ یا ذخیرې ورکوئ، بریک پریشر ټانک ورکوئ یا پی آر وي وال. چې پی آر وي وال بیا انشاءالله په واټر جیم کې پې خبرې کوو، هلته شته استعمالي، هغه به تاسې وګورئ. نو که چېرته تاسو سره دغه مثلا د یو موږ سره پایپ دی 14 باره دی، پایپ موږ سره 14 باره ډیزاین کړی دی یا مثلا 14 بار موږ نیولی، دغه فشار چې دی موږ سره 19 باره راغی، 20 باره راغی، تاسې مجبور یاستئ چې ته پی آر وي وال ورکوئ. دلته پایپ چې دی نظر فشار ته ډیزاینېږي، تاسې باید بیا فشار ته ونیسئ. مثلا دغه فشار تاسې په دې انټروال کې راوړئ، انټروال کې چې راغی نو همدغلته چې څومره فشار و هغې ته مطابق د هماغه اندازه
پایپ باید تاسې نظر کې ونیسئ. هیڅکله هم باید په ذخیره سکیم کې د شبکې کې فشار منفي نشي، ځکه منفي فشار کوم مفهوم نه لري او د ډیزاین ناقص راشمیرل کیږي. که چېرته د شبکې په داخل کې سکیم داخل کې فشار اندازه لوړه شي دومره مشکل نه پیښی، خو په شیردان کې باید تر سره فشار کنټرول شي، ځکه که چېرته دلته فشار زیات شي نو امکان د دې شته چې دغه اوبه ضایعات زیات ورکړي او اوبه اخیستلو مشکل پیښ یا داخل د پایپ وشکیږي. نو دا باید کنټرول وي. په شیردان کې دغه انټروال چې موږ کوم لرو د اووه نه تر 50 مترو پورې یا MH2O چې ورته وایي، په دومره اندازه کې باید دغه فشار موږ سره راشي. دا به د شیردانونو کې، نو تاسو سره باید شیردانونو کې فشار د دې څخه زیات نشي. هغه نه وروسته موږ سره چې دی د سرعت دپاره انټروالونه دي. د سرعت اندازه ده یا ویلاسیټي چټکتیا دا باید څومره وي. که چېرته دغه ویلاسیټي یا سرعت چې دی دا زیات وي، د اندازې نه زیات شو د انټروال نه، دا د پایپ کې د سولیدو باعث ګرځي. پایپ سولی شکیه رو وخت دغې سره دا پایپ سولی کیږي ختمیږي. بل که چېرته دا د انټروال نه کمي دغه نو بیا که چېرته دې ته ځینې مواد تیر شي دغه شبکه کې نو دا د مواد کیناسو سبب ګرځي او په وخت تیرېدو سره دا په پایپ کې پاتې کیږي، د پایپ د بندش سبب ګرځي. نو د سرعت لپاره انټروال لکه مخکې مونږ ویل 0.4 نه تر 2.5 متر پر ثانیه دی. مونږ سره باید په شبکاتو کې سرعت تر دې اندازې راشي. یوه مهمه خبره چې دا انجینر صاحبانو کله چې مونږ ډیزاین کوو دغه فشار موضوع یادو. تاسې چې کله ډیزاین کوئ تفاوت د ارتفاع ډیر مهم دی. دا تاسو سره پته لګیږي چې مثلا دغه ځای نه دې ځای ته اوبه څومره سي. دا د پایپ په مسیر کې مونږ سره هیډلوزیز رامنځته کیږي. هیډلوزیز دا د فشار ضایعات دي چې دا مختلف وجې لري ولې ضایعات رامنځته کیږي. هیډلوزیز چې دي په خپله د پایپ کې رامنځته کیږي عمومي په شکل باندې مینر او میجر لوزیز هم موږ لرو چې مثلا زنوخه مې ورکړی دی یا ساکټ دی سامي ده د دوی د تاو هغه سیده هم چې ورته وایي په دې شکل کله چې اوبه دلته تاویږي یا دغه کیږي په ګولیانو کې دي وړې ګولیانې دي نو دا مینر لوزیز د دې ځای کې هم موږ سره ضایعات رامنځته کیږي. دوه پیپونه وصلیږي مستقیم په واسطه دلته هم موږ سره ضایعات رامنځته کیږي چې دغه ضایعات باید موږ محاسبه کړو. مثلا که چېرته دا ضایعات تاسې محاسبه نه کوئ د یو نقطې نه بلې نقطې ته تاسې اوبه تېروئ د هغوی تفاوت تر ارتفاع 2 متره دی خو تاسو سره هیډلوزیز چې محاسبه شو دا تاسو سره 3 متره راغله نو دا اوبه هغې ځای ته نه رسیږي. دا اوبه تاسې بلې نقطې ته نشئ رسولی. نو مهمه دا ده چې تاسو باید هیډلوزیز محاسبه کوئ. دا د مینولي شکل وایم واټر جیم کې موږ ضرورت نه لرو چې موږ هیډلوزیز محاسبه کوو. مستقیما واټر جیم تاسو ته په خپله څنګه کوي هیډلوزیز محاسبه کوي. هلته صرف موږ چکونه کوو ډیټا معرفي کوو انټروال ته چې ډیټا معرفي کړه هغه نه وروسته موږ ډیزاین کوو او مستقیم موږ بیا چک کوو چې موږ سره دغه زموږ انټروالونو کې دغه ډیټا ډیزاین برابر شو که نه. که برابر نه وي چینجینګ کوو بدلون راولو پکې تر هغه چې زموږ انټروال ته برابر شي. نو دا محاسبان که مینولي په شکل تاسې د فشار ضایعات محاسبه کوئ چې ال مساوي کیږي فی مربع پر 2 جی ډي باندې اچ ال هیډلوزیز دی اف چې دی دا د استحقاق ضریب دی چې 0.015 نه تر 3 نظر کې نیول کیږي. ال د پایپ طول دی وی مربع سرعت دی 2 جی ډي جی دلته د ځمکې د جاذبې تعجیل دی او ډي چې دی د پایپ قطر دی. نو په دې شکل سره تاسې کولی شئ د پایپ ضایعات هم محاسبه کړئ. د پایپ ضایعات بیا هم وایم دغه هیډلوزیز محاسبه کول ډیر ضرور دي ځکه دا په فشار باندې مستقیم تاثیر غورځوي او فشار کې کمبود رامنځته کوي. نو که چېرته تاسې پمپ ډیزاینوئ شبکې دپاره نو هلته هم مهمه ده چې باید ضایعات تاسو سره محاسبه شوي اوسي. دغه ضایعات تاسې محاسبه کوئ چې هلته تاسې که چېرته کوڅه دپاره پمپ ډیزاینوئ سټاټیک هیډ دی او ډاینامیک هیډ ټول محاسبه کیږي هغه نیول کیږي په نظر کې. هغه تاسې کولی شئ چې پمپ ګرانډ فاز سایټ کې هم او لورنس سایټ کې هم څنګه کوي ډیزاین کوي. هلته ډېر اسانه ډیزاینېږي ډیټا معرفي کوي مستقیم تاسو سره د پمپ توان محاسبه کوي او موږ کولی شو چې مینولي په لاس هم محاسبه کړو. نو په دې شکل سره به تاسې د فشار ضایعات محاسبه کوئ. راځو یو مینولي طریقه بل موږ د پمپ ډیزاین کوو. موږ څنګه کولی شو چې یو پمپ ډیزاین کړو
د پمپ ډیزاین څخه هدف د پمپ توان معلومول دي. څومره توان سره پمپ موږ واخلو او ترڅو هغه زموږ معلوم مقدار اوبه په معلوم ارتفاع سره اوچتې کړي او هغه موږ ورسوو. که چېرته تاسې د پمپ مصرفي توان محاسبه کوئ نو پی به مساوي شي پی ضرب جی ضرب اچ ضرب کیو. پی چې دی دلته کثافت دی، د اوبو کثافت دی، د مایعاتو کثافت دی، هره مایع چې جیګوئ د همغې کثافت دی. جی د ځمکې تعجیل دی 9.1 اتیا نیول کیږي. اچ چې دی دلته تاسو سره هیټ دی. د اچ نه مطلب انجینر صاحبانو هغه هیټ دی چې هم هیټ لوزز دي جمع ارتفاع ده. کم ارتفاع ته چې تاسې اوبه اوچتوئ همغه ارتفاع جمع هیټ لوزز. هیټ لوز به ورسره جمع کوئ ځکه دا ضایعات رامنځته کوي. دا باید دومره اوبه جیږي کې مثلا 3 متره ارتفاع لري. دغه تاسې 3 متره ارتفاع په دې 3 متره ارتفاع کې دا 10 سانتي تاسو سره هیټ لوزز کوي، یعنی ضایعات رامنځته کوي. که تاسې دا مستقیم 3 مترو ته ونیسئ نو دا 3 مترو ته اوبه نه رسوي ځکه هلته خو 10 سانتي ضایعات منځته شي، دا به 10 سانتي ټیټ اوبه ورسوي. نو تاسې مجبور اوسئ چې دغه 10 سانتي د سره جمع کوئ. نو 3 متره او 10 سانتي ارتفاع به تاسې نیسئ. نو دلته به هیټ تاسو سره څومره شي 3 متره او 10 شي. کیو تاسو سره د اوبو مقدار دی، څومره اوبه تاسو ضرورت لرئ دې کلي ته ورسوئ. مثلا زه یو مثال دلته کار کوم. 50 متر په ارتفاع باندې د لاندې نه تر ذخیرې پورې 100 متر مکعب پر ساعت اوبه موږ انتقالو، یعنی دومره اوبو ته ضرورت دی 100 متر مکعب پر ساعت باندې. که چېرته د دې پیپ په مسیر کې ضایعات 15 متره شي، دلته ما معلوم کړی دی چې دا پیپ څومره دی. هیډ لوزز مې ډایرکټ تاسو ته ښودلی دي چې دومره متره هیډ لوزز رامنځته کوي. د پمپ مؤثریت 15% دی. دغه پمپ چې کله خرڅېږي خپله مؤثریت فیصدیانې لري چې عموما 15% وي. دغه فیصدي چې دا 15 ده تاسې د پمپ د ګټې د توان محاسبه کوي. دغه مثلا دلته ګور یو مصرفي توان دی چې څومره مصرف لري، یو موږ څومره ګټه ترې اخلو هغه پکار دی چې دا موږ سره څومره دی د افیشنسي سره یو ځای د دغه د ګټې توان څومره راځي. دلته لومړی ما تاسو ته وویلې چې زه خپل هیټ چې محاسبه کوم، هیټ نه ګورئ دلته ما سره 50 متره اوبه جیګوم، 15 متره ضایعات دي، دواړه جمع کوم 50 متره شو. کیو چې ما سره دی 100 متر مکعب پر ساعت دی، دا سیکنډ ته اړوم. زه په یو سیکنډ کې دا اوبه ورکوم، څومره اوبه ورکم دا زه باید محاسبه کړم. دلته 100 متر مکعب چې دا زه سیکنډ ته واړوم دا 3600 تقسیم کوي په سیکنډ ته به واوړي نو دا به تاسو 0.028 متر مکعب پر سیکنډ اوبو ته به ضرورت ولري. دلته تاسو لیدلی شئ. کله چې دا تاسو ولیدو نو مصرفي توان به د محاسبه کړو چې څومره کیلو واټ ته ضرورت لري. پی مساوي کیږي فی ضرب جی ضرب اچ ضرب کیو. کثافت د اوبو زر دی، زر ضرب 9.1 اتیا ضرب 55 متره زما هیټ شو او ضرب کیو مې 0.028 دی. نو دا چې کله تاسې 0.028 کړه دلته به دا مساوي شي د 15,109 واټو سره. نو دومره واټ ته به ضرورت ولري. که چېرته دا زه تقسیم د زر کړم معنا چې زه کیلو واټ ته واړم د 15.1 کیلو واټ مصرفي توان دی د دې. منګه وایو چې مؤثریت مساوي کیږي مصرفي توان تقسیم د مفیده توان یا د ګټې توان باندې. مصرفي توان موږ پیدا کو. کله چې مصرفي توان زما پیدا شو نو پی به مساوي شي ان دلته که دته زه ورکړم نو پی مساوي کیږي مصرفي توان ضرب مؤثریت ضرب مفیده توان. نو دا چې زه په د تقسیم تناسب نه ګټه واخلم زما به د مفیده توان یا د ګټې توان مساوي 21.8 کیلو واټه شي. نو دومره چې دا دومره کیلو واټه شو. بل په بازار کې چې دی پمپونه په هسپاور خرڅېږي. زه باید څو هسپاوره پمپ واخلم نو موږ وایو چې یو هسپاور مساوي کیږي 0.4 کیلو واټو سره. نو تاسې چې دا یو کې دغه کیږي نو 21 کیلو واټه ضرب دومره کوي د هغه راواخلئ پر دی تقسیم کوي نو دا به 28.95 هسپاوره یا 29 هسپاوره پمپ تاسو سره شي. نو د پمپ ډیزاین هم په دې شکل کولی شئ ورته. نو دغه شان به د خیره موږ د واټر سپلای هغه کوم فونډامنټلز چې دي دا تشریح کوو او واټر جیم درس به هم کوو.
د نن ورځې لپاره مو درس همدومره دی. تاسو ته به انشاءالله زه دغه مواد هم په ګروپ کې واچوم، دا هم د سره واخلئ، لینکونه تعقیبوئ، ویډیوي درسونه تعقیبوئ، مواد ټول لولئ. نو دغه مواد چې دي تاسې باید د خبررسانۍ په اساساتو تر ډیره پوه اوسئ، ځکه واټر جیم چې دی هایدرالیک ډیزاین دی، هلته تاسې باید یو څه ذهن کې ولرئ چې هلته یې معرفي کوي. که تاسې دا ونه کړئ هلته کار نشئ کولی. نو دا به تاسې ګورئ او د هغه نه وروسته به انشاءالله موږ د واټر جیم سافټویر ډېر اسانه دی، زر به پرې کار کوو، هغه به مخته وړو، لینکونه تعقیبوئ، دا درسونه د سره ګورئ، انشاءالله مخته به ځو. تر هغې مو په الله سپارم. مخه